د الله جل جلاله مینه. په ډېرو کتابونو کې له الله جل جلاله سره د بندګانو د مینې او محبت په اړه خبرې کیږي، خو په ډېرو لږو کتابونو کې له بنده سره د الله جل جلاله د مینې په اړه خبرې شوي دي. له همدې امله مې دا ښه وبلله چې په دې اړه هم ځینې خبرې راوپلټو. الله پاک له خپل بنده سره څنګه مینه کوي؟ د دغه مینې او محبت نښې نښانې څنګه دي؟ د هغو کسانو نمونې کومې دي چې الله پاک ورسره مینه لري؟ شاید ځینې کسانو ته پوښتنه پیدا شي چې دغه شان پوښتنې بیا څه معنا لري او زما مقصد څه دی؟ آیا یوازې همدا خبره بس ده چې موږ له الله جل جلاله سره مینه ولرو، او یا دا چې ووایو له الله جل جلاله سره دومره مینه پکار ده؟ آیا یوازې په همدې خبرو بسنه کول سم دي؟ نه، هیڅکله هم نه. تاسې به د هغو آیتونو او حدیثونو په اورېدو سره حیران شئ چې له بنده سره د الله جل جلاله مینه بیانوي. له دغه بحث څخه زموږ مقصد دا دی چې دغه مفهوم، یعنی له خدای جل جلاله سره د رابطې مفهوم باید په ځینو کسانو کې اصلاح شي، ځکه ډېر کسان له خپل خدای سره یوازې عبادي اړیکې لري او دغه اړیکې د الله جل جلاله هغه اوامر بولي چې باید ترسره شي او عمل پرې وشي. ځینې کسان کله ناکله له ځان سره وایي چې ای زما خدایه، ما ته دې ولې په دغه او یا هغه کار باندې امر کړی دی؟ زه هسې هم مجبور یم چې په خپله خوښه دغه او هغه کارونه ترسره کړم. د دې کار یوازینی دلیل دا دی چې دغه کس له بنده سره د الله جل جلاله د محبت پر مفهوم باندې نه پوهیږي. نو په دې توګه زموږ د بحث موضوع له بنده سره د الله جل جلاله پر مینه او محبت باندې ده. د همدغه مفهوم په اړه به بحثونه وکړو، او دا کار د دې لپاره کوو ترڅو تاسې له هغه حالت نه راوباسم چې په عادي توګه پکې د الله جل جلاله عبادت کوئ او دغه کار ستاسو په زړونو باندې تحمیل کیږي. د بحث په اوږدو کې به مې هڅه او هدف دا وي چې تاسو له دغه حالت نه وباسم او په عبادتونو کې مو تر هغه ځای پورې ورسوم چې د زړه له تله او په شوق سره د الله جل جلاله عبادت وکړئ. الله جل جلاله فرمای: فسوف یأتی الله بقوم یحبوهم ویحبونه. ژباړه: الله به نور ډېر داسې خلک پیدا کړي چې الله جل جلاله ته ګران وي او الله جل جلاله هغوی ته ګران وي. سورة المائده آیه نمبر 54. الله جل جلاله کولی شول چې پر موږ د خپلې مینې امر وکړي. موږ هم کولی شول چې دا کار وکړو، خو هغه په پورته آیت کې هغه مینه چې دی یې له خپلو بندګانو سره لري، هغه یې پر هغې مینې باندې مخکې بللې ده چې موږ یې له خپل رب سره لرو. که لږ تیر شو، نو الله جل جلاله په دې توګه موږ ته د یوه ډېر ښکلي پیوند درسره کوي. اصلي خبره دا نه ده چې 5 وخت لمونځونه وکړو، دا کارونه وکړئ او هغه کارونه مه کوئ. اصلي خبره د مینې او محبت خبره ده. هغه څه چې زموږ او زموږ د رب ترمنځ موجود دي، هغه ټول د مینې او محبت پر بنسټ ولاړ دی. د دغه مینې سرچینه زموږ رب دی. هغه له موږ سره په داسې حال کې مینه کوي چې بې نیازه دی او موږ ته هیڅ اړتیا نه لري. نو په دې توګه د الله جل جلاله مینه له موږ سره په هغه مینه باندې مخکې ده چې موږ یې له الله پاک سره لرو، ځکه چې الله موږ ته هیڅ اړتیا نه لري خو را سره مینه کوي او موږ خو الله جل جلاله ته اړ او محتاج یو. اوس به شاید د دې خبرې معنا څه ناڅه درته څرګنده شوې وي چې وایي الله پاک به داسې خلک پیدا کړي چې الله جل جلاله به له هغوی سره مینه ولري او هغوی به له الله جل جلاله سره مینه ولري. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: کله چې الله جل جلاله ته یو بنده ډېر ګران شي، نو په جبرائیل علیه السلام غږ کوي: ای جبرائیله، زه له فلانۍ سره مینه لرم، نو پر تا هم باید ګران وي. نو په دې توګه به هغه سړی په جبرائیل علیه السلام هم ګران شي او بیا به د اسمانونو او اهلونو ترمنځ غږ وکړي: ای د اسمان اهله، الله پاک له پلانکي سره مینه لري، نو تاسې هم باید له هغه سره مینه ولرئ. په دې توګه به د اسمانونو خلقت هم له هغه سره مینه ولري او په دې توګه به د ځمکې په خلکو کې هم مینه زیاته شي. رواه بخاري او مسلم له ابو هريره رضی الله عنه څخه. موږ باید ځان ته معلوم کړو چې الله پاک په موږ څومره مهربانه دی، څومره را سره مینه لري او څومره مو درانه بولي. هسې نه چې ستاسو رابطه له خدای سره د ویرې او ډار رابطه وي او یا هم د اور له ویرې زیږېدلې رابطه وي. موږ باید له خدای جل جلاله سره د دغسې اړیکې ترڅنګ له هغه سره د مینې او محبت رابطې ټینګې کړو.
په مینه د الله جل جلاله عبادت وکړو، نه د ویرې له امله. تاسو په مخکې حدیث کې ولیدل چې الله پاک له خپلو بندګانو سره څنګه په ډاګه د مینې اعلان کوي. خو له بده مرغه ځینې کسان په دې شرمیږي چې د خپلو ملګرو په مقابل کې له الله جل جلاله سره د مینې اعلان وکړي او ووایي چې زه له الله جل جلاله سره مینه لرم. هغوی په دې خبرو شرمیږي او په دې خاطر شرمیږي چې هسې نه ملګري یې ملنډې ورباندې ووهي او وروسته پاتې انسان یې وبولي. خو الله پاک په آسمانونو کې له خپل بنده سره د مینې اعلان کوي او وایي ای جبرائیله، زه له پلانکي سره مینه لرم، ته هم له هغه سره مینه ولره. په همدې توګه جبرائیل علیه السلام هم خپله مینه نه پټوي او د آسمانونو ترمنځ غږ کوي ای د آسمان اهله، الله له پلانکي سره مینه لري، نو تاسې هم باید له هغه سره مینه ولرئ. یوازې په همدې بسنه نه کوي چې له هغه سره مینه په اسمان کې پاتې شي، بلکې ځمکې ته راکښته کیږي او خلک ترې خبریږي. خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه ترې خبریږي؟ خلکو ته څوک پیغام نه راوړي، بلکې د خلکو په زړونو کې د هغه په وړاندې مینه راټوکیږي او دا هماغه مینه ده چې له اسمان څخه یې سرچینه اخیستې ده. الله جل جلاله له مختلفو ډلو څخه خلکو سره مینه لري. هغه دغه راز فرمایي ان الله يحب التوابین. شپاړه، له شک پرته چې الله جل جلاله له توبه کوونکو سره مینه او محبت لري. سورة البقره آیه نمبر 222. توبه کوونکي هغه کسان دي چې ګناه کوي، سرغړونه کوي، بیا توبه کوي او الله جل جلاله ته رجوع کوي او د هغوی توبه له زړه او صادقانه وي. الله پاک له دغسې کسانو سره هم مینه او محبت لري او له بنده سره چې د مینې د څرګندونې په اړه کومې خبرې وشوې هغه د توبه کوونکو په حق کې هم ترسره کیږي. په دې اړه الله جل جلاله فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. ژباړه، له شک پرته چې الله جل جلاله له توبه کوونکو او پاکانو سره مینه لري. سورة البقره آیه نمبر 222. الله جل جلاله فرمایي ان الله يحب المحسنین. ژباړه، له شک پرته چې الله جل جلاله له نیکي کوونکو سره مینه لري. سورة البقره آیه نمبر 195. دغه راز فرمایي ان الله يحب المتقین. ژباړه، له شک پرته چې الله جل جلاله له متقیانو سره مینه لري. سورة التوبه آیه نمبر 4. بل ځای فرمایي ان الله يحب المقسطین. ژباړه، له شک پرته چې الله جل جلاله عدالت کوونکي خوښوي. سورة المائده آیه نمبر 22. په دې توګه الله جل جلاله نه یوازې له خپلو خاصو بندګانو لکه پیغمبرانو سره مینه لري، بلکې له هغو کسانو سره هم مینه لري چې له الله جل جلاله ویریږي او له ګناه څخه توبه کوي، خدای ته پناه وړي. کله که الله جل جلاله له خپل کوم بنده سره مینه ولري نو څه به کیږي؟ الله جل جلاله په یوه قدسي حدیث کې فرمایي څوک چې زما له دوست سره دښمني وکړي زه به له هغه سره د جنګ اعلان وکړم. نو د الله جل جلاله دوست به څوک وي؟ آیا د الله جل جلاله دوست به هماغه چپنه اغوستونکی شیخ او ملا وي او که به د شرعیاتو پوهنځی فارغ وي او که به هغه څوک د الله جل جلاله دوست وي چې الله جل جلاله یې د خپلو صالحو دوستانو په توګه یادوي؟ څه فکر کوئ؟ د الله جل جلاله دوستي یوازې تر همدې کسانو پورې تړلې ده؟ نه، شاید ته به هم د الله جل جلاله یو دوست وي. د الله دوست شاید ستاسو په منځ کې یو داسې ځوان وي چې په ظاهره به له تاسو سره هیڅ توپیر ونه لري او ممکن خلک ترې دا تمه ونه لري چې هغه به د الله جل جلاله دوست وي. په دې اړوند د قرآن کریم واضح او څرګند آیت ته ځیر شئ. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ژباړه، واورئ، څوک چې د الله جل جلاله دوستان دي پر هغو کومه ویره او کړاو نشته، هغوی چې ایمان یې راوړی دی او د تقوا لاره یې غوره کړې ده. سورة یونس آیه نمبر 22 الی 23. نو په دې توګه په ماضي ایمان راوړو او له خدای جل جلاله څخه په ویریدلو د هغو کسانو په کتار کې درېږي چې د الله جل جلاله دوستان او اولیاء او ولیان دي. له خدای جل جلاله څخه د ویرې مقصد دا دی چې په خپل ژوند کې د الله جل جلاله پیروي او د ګناهونو د پرېښودلو هڅه وشي. که تاسو هم ځانونه دغسې جوړ کړل نو الله پاک به له هغو کسانو سره د جنګ اعلان وکړي چې له تاسو سره دښمني وکړي.
د الله جل جلاله مینې او محبت ته وګورئ. آیا تاسې د دې خبرې تصور کولی شئ چې الله پاک به له هغو کسانو سره د جنگ اعلان وکړي چې د پلانې ښځې او پلانې سړي سره دښمني کوي؟ هغه نارینه له خدای سره په جګړه کې ښکیل دي چې خپلې صالحې او پرهیزګاره مېرمنې ځوروي او وهي او ټکوي. دا شوه د الله جل جلاله مینه چې موږ یې تصور هم نشو کولی. موږ له دې لارې غواړو له خدای جل جلاله سره د مینې او محبت پر فکر او پیوند ټینګار وکړو، ځکه چې دا داسې پیوند دی چې تر هر تکلف او فرمان مخکې یې بنسټ پر مینه او محبت ولاړ دی.